پکتیا کې له نبی الاورا دینی مدرسې څخه لسګونه نجونې د دورې حدیث او د قرآن کریم له حفظ څخه فارغې شوې. د دې مدرسې مسؤلین وایي دا لومړی ځل دی چې له دې مرکز څخه ښځینه زده کوونکي د دورې حدیث یا بخاري شریف او حفظ القرآن له برخو څخه فارغېږي. دواړو څانګونه 10 نفره عالمانې خویندې ختم بخاري شریف لوی دورې نه فارغې شولې. الحمدلله تیرو 15 کلن نصاب دی ویلې شروع صلات خلاصي کودرینه شروع تر دغه د بخاري شریف پورې ورسېدل الحمدلله. او څنګه ونه پر حافظان هم چې حفظ غادي سر تر رسولي نو د دې علم 15 کلن نصاب ده د تدریسيږي. په همدې مناسبت جوړ شوي مراسمو کې دیني عالمانو د حدیث د زده کړې او د قرآن کریم د حفظ د ارزښت او فضیلت په اړه ویناوې وکړې او دا یې د اسلامي ټولنې لپاره مهمه لاسته راوړنه وبلله. دا اوس موږ تاسو چې ناست د علم ته ناست د جهل ته ناست دا اوس چې فارغېږي د علم نه ښځې فارغېږي که سړي فارغېږي خو دا کوم شي ته چې موږ او تاسې علم یایو دنیا دغه ته علم نه یایي. موږ قرآن ته علم یایو دنیا قرآن علم نه بولي. موږ بخاري شریف دې ته علم یایو دنیا دې ته علم نه یایي. څوک چې د علم په ګاڼه او زیور باندې سمبال شو رب کریم فرمایي فقد اوتي خیرا کثیرا دته ډېر زیات خیر ورکړی شوی. نن چې دغه کومې خویندې د دورې حدیث نه فارغېږي یقینا الله جل جلاله دوی ته خیر کثیر ورکړی دی د الله جل جلاله د کلام د آیت مبارکه مطابق. ورته مهال د فارغو شویو زده کوونکو والدین د خپلو لوڼو پر دې بریا خوښي څرګندوي او وایي چې د دیني زده کړو ترلاسه کول د دوی لپاره د ویاړ ځای دی. او د کور رڼایي ده او د هر مسلمان لپاره کار د باطل موکي او ټولو نه خواهش دی موږ دا چې باید مدرسو ته لاړ شي او د څخه ذکر وکړي او د څخه اسلامي او شرعي جلسې ولري. د یادونې وړ ده چې له یادې دیني مدرسې څخه له دې وړاندې هم لسګونه زده کوونکي د قرآن کریم د حفظ له څانګې څخه فارغ شوي او دا مهال هم سلګونه نور زده کوونکي پکې پر زده کړه بوخت دي.